تازه د طالبانو ترمنځ جنجال شوی دی. عباس ستانکزي سره یې څه وکړل؟ ملا برادر او عباس ستانکزي ولې له طالبانو جلا شول؟ د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو د دې نوي خبر نه مو خبر کړم. هدیه نیوز ته له پلازمینو دهې څخه ماسخې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د طالبانو غړی عباس ستانکزي په کابل کې د حقاني له ډلې سره سخت مخالف دی او له همدې امله هغه له طالبانو څخه جلا شوی دی. دغه سرچینه زیاتوي چې نه یوازې عباس ستانکزي بلکې د ملا برادر په څیر ډیر نور مشران د طالبانو د کابینې له تشکیل سره مخالف دي او په عمومي توګه د اکثریت ترهګرو طالب مشرانو ترمنځ سخت اختلافات پیدا شوي دي. د ویلو وړ ده چې عباس ستانکزي له څه مودې راهیسې رسنیو ته نه دی ظاهر شوی. شنونکي وایي چې اوس ټول واک د طالبانو په لاس کې دی، خو د طالبانو ډیری مشران تر اوسه پټ دي او مخونه نه ښکاره کوي. په قطر کې محمد نعیم سهیل شاهین او نور طالبان تر اوسه کابل ته نه دي راغلي. له بلې خوا هیبت الله د یو داسې بوت حیثیت لري چې پرته له سر څخه یې د بدن هیڅ غړی تر اوسه نه دی لیدل شوی او طالبان هم په پټو سترګو د دغه نالیدل شوي پیر عبادت کوي. ګڼ شمېر افغانانو بیا دا هم لیکلي دي چې ملا هیبت الله نشته خو خبرې یې شته او ملا حسن اخوند چې د کابینې رئیس دی خپله شته خو خبرې یې نشته. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. تاسو د عباس ستانکزي د دغه کار په اړه خپل نظریات را سره په کومنټ کې شریک کړئ. همدارنګه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل ښه وخت ولرئ.